تاسو یو څه زده کړی دی د دې نه فایده واخلي او خپل کورنۍ را ټول شیان یې ښه کړي. واقعا هم دغسې مؤسساتو دغه ډول پروژې په خوست ولایت کې ډېرې ګټورې دي، ځکه چې اوس وخت کې په افغانستان کې په تېره په خوست کې بیکاري زیاته ده، ښه ښه ځوانان وي دوی بېکوره ګرځي، مطلب یو کور روزګار نه لري، مطلب یوه حرفه نه وي زده که نه. نو دغسې پروګرامونه زه ډېر ګټور مؤثر بولم د خوستولو ځوانانو لپاره په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره. او انشاءالله دا زموږ تعهد تسلیم دا موږ ته ډېر تغیرات راوستلی دی. زه اوس کړی شم چې خپل اړتیاوې پوره کړم، د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کړم، خپل جامې ته خدمات وکړم او زه په راتلونکي کې کړی شم چې ما عاید یې دغې هغه نه وي، ما ته یې ډېر اسانتیا یې رامنځته کړی دی. دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د پوره د کوم هغه چې کوم مارکیټینګ برابر کړي تر څو موږ د کوم هغه چې یعنې کاروبار وکړو یعنې دا خرڅ کړو.